السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو ستړي مه شئ. یو ځل بیا زه محفظ الله اقبالي ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسې تېر لوست تر 9 پوښتنې پورې پوښتنې حل کړي. د ریاضي د برخې راځو موږ او تاسې نن پر 40مه پوښتنه باندې پیل کوو. 40مه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې په دې پوښتنه کې راغلي 40مه پوښتنه کې لیکلي دي چې د اف ایکس تابع راکړې ده. اف ایکس تابع چې دا دوه څانګې لري چې یوه ایکس مربع جمع هم یو. د ایکس دپاره تعریف داسې کړی دی چې ایکس کوچنی یا مساوي د 0 سره اوسي. دویمه څانګه ده چې 2x منفي یو. دی داسې د ایکس دپاره تعریف کړی چې ایکس لوی تر 0 اوسي. وایي چې تاسو چې لاسته راوړئ اف د 2 او جمع اف د 0 مساوي کېږي د څو سره. په دې ډول پوښتنه پوښتل شوې ده. راځو ځوابونه ته. لومړی ځواب یې لیکلی دی. په لومړي ځواب کې ده چې 5. دویم ځواب یې دی 2 او دریم ځواب یې دی 3 دی او څلورم ځواب 4. ښه ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسو ته دا پوښتنه راکړې ده. د دې پوښتنې دپاره په حل باندې پیل کوو. لیکو حل که موږ وګورو پورتنۍ تابع چې راکړې په دې شکل چې اف ایکس مساوي کېږي ایکس مربع جمع یو پر 2x منفي یو. لیکلي چې ایکس کوچنی تر 0 یا مساوي د 0 سره وي او دلته ایکس لوی تر 0 اوسي. نو که چیرته وګورو موږ او تاسو نه څه شی غوښتی دی f2 جمع یعنې f2 جمع f0 مساوي له څو سره دی. پوښتنه په دې ډول ده. که پورتنۍ تابع ته وګورو یوازې د 0 دپاره صدق کوي. دا تابع د 0 دپاره صدق کوي ځکه چې x باید مساوي د 0 سره وي یا کوچنی اوسي. نو دوو قیمت نشي اخیستی. که دې تابع ته وګورو x لوی تر 0 واوسي نو دا د دوو قیمت اخیستلی شي. نو داسې لیکمه چې د اف ایکس تابع مساوي کېږي x مربع جمع یو. د ریاضیات څخه داسې پایله لاسته راځي چې f0 مساوي کېږي که 0 وضع کو 0 مربع جمع هم یو. دا مساوي شي د څو سره؟ د یو سره. نو f0 مساوي د څو سره شو؟ د یو سره شو. په دویم پړاو کې که ولرو چې اف ایکس مساوي کېږي دا چې د دې دپاره تعریف دی 2 یې غوښتی دی f2 نو f2 د دې دپاره د تعریف وړ دی ځکه 0 څخه x لوی قیمت دی. نو لیکمه چې 2x منفي یو دا مساوي شي f2 که وضع کو دلته 2 ضرب د 2 منفي یو دا مساوي کېږي 4 منفي یو او دا مساوي شي د 3 سره. نو د f2 قیمت هم موږ تاسو ته لاسته راغی. لیکم f2 جمع f د 0 دا مساوي کېږي f2 قیمت څو دی؟ f2 3 لیکم په خپله 3 جمع د f0 قیمت څو لاسته راغلی؟ یو لیکم یو دا مساوي کېږي د څه؟ 4 سره یعنې 3 جمع یو 4. نو دا زموږ او تاسې ځواب دی چې لاسته راغی 4. په پورتني ځوابونو کې تاسو وګورئ لومړی ځواب زموږ او تاسې 5 دی. دویم ځواب 2 دی. دریم 3 دی او څلورم 4 دی. نو موږ او تاسې وایو چې دا څلورم ځواب سم ځواب دی چې موږ او تاسې لاسته راوړی دی. دا و ګلالۍ زده کوونکو 40مې پوښتنې ځواب. راځو موږ او تاسې اوس یو 40مې پوښتنې ته. یو 40مه پوښتنه په همدې ډول شوې ده خو په لږ تفاوت سره. داسې پوښتل شوي دي که چیرته یوه تابع راکړې ده نو دلته یې لیکمه یو 40مه پوښتنه
لیکم 41مه پوښتنه لیکلي د اف ایکس تابع چې دا مساوي کیږي د دې تابع دپاره هم دوه څانګې راکړي چې ایکس مربع جمع ایکس پر 2 وبخښئ پر ایکس دی پر ایکس چې ایکس خلاف د 3 اوسي خلاف د څو اوسي د 3 او 2x منفي 1 چې x مساوي 3 اوسي نو موږ نه چې شی غوښته وي د اف 3 قیمت لاسته راوړئ لومړی ځواب ورکړی دی یعنی دا مساوي له څو سره دی په لومړي ځواب کې داسې موږ تاسو ته لیکلي دي چې 15 په دویم ځواب کې لیکلي دي 2 او دریم ځواب کې لیکلي دي 4 او څلورم ځواب کې لیکلي دي 3 موږ تاسو ته دا 4 ځواب راکړي حل باندې پیل کوو لیکو حل دا چې اف ایکس تابع دوه څانګې لري نو داسې لیکم چې لومړی څانګه ده x مربع جمع x پر x چې x جمع خلاف د چی اوسي د 3 بله د 2x منفي 1 چې x مساوي یا برابر وي د 3 سره او څو غوښته اف 3 غوښته دی اف 3 دا چې اف 3 موږ تاسو نه غوښته که تعریف صحیح ته وګورو نو لومړی کې خلاف ویلی دی 3 باید 3 نه اوسي او اف 3 غوښته چې اف 3 غوښته دی نو په دویمه معادله کې موږ ګورو لیکمه اف x مساوي د څو سره شو 2x منفي 1 او د دې زیات څخه f د 3 مساوي کیږي 2 ضرب د 3 منفي 1 دا مساوي کیږي 6 منفي 1 دا مساوي شو د 5 سره نو f د 3 مساوي د څو سره شو f د 3 مساوي وشي د 5 سره نو په پورتني ځوابونو کې تاسو ګورئ چې دا ځواب موږ تاسو لرو هو کې لرو لومړی ځواب زموږ تاسو سم ځواب دی یعنی 1 مساوي 5 دی لومړنی ځواب یعنی 5 دی او 2 3 نو دا لومړنی ځواب سم ځواب دی چې موږ تاسو لاسته راوړی دی ښه ګلالۍ زده کوونکو دا وه 40مه پوښتنه چې موږ تاسو حل کړه په 42مه پوښتنه کې موږ تاسو څخه داسې پوښتل شوي دي چې لیکلي د لیمیټ حاصل عبارت دی له لاندې 4 ځواب ورکړي د لیمیټ یوه پوښتنه ده چې راکړل شوې ده نو په دې ډول یې لیکلي لیکمه 42مه پوښتنه لیمیټ ده ساین د لاس x پر 14x چې x تقرب وکړي نه y تقرب وکړي لا یتنهیته دا به مساوي له څو سره شي پوښتنه ګلالۍ زده کوونکو په دې ډول پوښتل شوې چې لیمیټ د ساین د لاس x پر 14x چې y تقرب وکړي لا یتنهیته نو ځوابونه یې ورکړي دي چې دا ځوابونه لري 4 ځواب ورکړي چې کم یو سم دی وایي مثبت لا یتنهي دویم ځواب یې ورکړی دی لاس پر 14 او دریم ځواب یې ورکړی دی چې ساین د لاس x پر 14x او څلورم ځواب یې ورکړی دی 0 څلورم ځواب یې ورکړی 0 راځو حل باندې پیل کوو حل لیکم چې لیمیټ ده چې شی راکړی دی ساین د لاس x پر څو پر 14x پر 14x چې y تقرب وکړي یا نږدې شي لا یتنهیته ګورئ ګلالۍ زده کوونکو دا مساوي کیږي که موږ او تاسې دلته وګورو دلته مجهول x دی او تقرب چې کړی y ته یې کړی نو دا یو ثابت عدد شو د دې دپاره نو موږ او تاسې لیکو چې دا مساوي کیږي د څو سره ساین د لاس x پر 14x سره په پورتني ځوابونو کې ګورئ چې دا قیمت شته که نه
پورتني ځوابونو کې دریم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې ساین د 10x پر 14. نو کله چې یوه تابع چې مشغول یو شی وي او بل توري ته تقارب کړی وي، مثلا د x د مشغول په تابع کې راښه او لیمټ تقارب وای تقارب کړی لا یتنهي، نو مستقیما بیرته هماغه تابع ده، یعنې ثابته تابع د دې دپاره فرض کیږي. نو دا وه ګلالۍ زده کوونکو زموږ او تاسې 42مه پوښتنه. راځو 43مې پوښتنې ته. 43مه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده وی هر کله چې د پارابول معادله یعنی وای جمع یو کل په توان د 2 مساوي کیږي 12 ضرب د x منفي 4 وي د تناظر محور عبارت دی له. دلته لیکمه چې 43مه پوښتنه لیکلي دي چې راکړې ده دلته معادله وای جمع یو کل مربع مساوي کیږي د 12 x منفي 4. نو لومړی ځواب یې راکړی وی تناظر محور عبارت دی له. لومړی ځواب لیکلی دی چې وای مساوي یو، وای مساوي کیږي د یو. دویم ځواب یې راکړی دی چې وای مساوي کیږي منفي 4 سره، وای مساوي کیږي منفي 4 سره. دریم ځواب یې راکړی دی چې وای مساوي کیږي 4 سره، وای مساوي کیږي د 4 سره. او څلورم ځواب یې راکړی دی چې وای مساوي کیږي د منفي 1 سره، وای مساوي کیږي د منفي 1 سره. موږ او تاسو ته د دې معادلې دپاره دا 4 ځوابونه راکړي چې دا د تناظر محور دی. نو حل لیکمه معادله چې ده x وښیي وای جمع یو، وای جمع هم یو کل مربع مساوي کیږي د څو سره 12x منفي 4 سره. وای جمع یو کل مربع مساوي کیږي 12x منفي 4. که موږ او تاسې دلته منفي 4 دلته هر وخت چې موږ او تاسې د تناظر محور لاسته راوړلو نو بشپړ مربع یا هغه مکمله مربع هم د څه سره وضع کوله؟ د 0 سره. نو دلته لیکمه چې وای جمع یو کل مربع مساوي د چی سره؟ د 0 سره. که چیرته د دواړو خواو جذر مربع واخلو یا د دواړو لورو نو دلته به وای جمع یو به مساوي شي د چی سره؟ د 0 سره. نو وای به مساوي شي منفي 1 سره. نو موږ وایو تناظر محور چې دی وای مساوي کیږي د منفي 1 سره. په پورتنۍ ځوابونو کې تاسو ګورئ لومړی وای مساوي 1 دی، دویم وای مساوي منفي 4 دی او دریم وای مساوي 4 او څلورم وای مساوي منفي 1. نو موږ وایو چې دا ځواب سم ځواب دی. ښه ګلالۍ زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د 12م فورم پوښتنې چې تر 43مې پوښتنې پورې موږ او تاسې راورسولې. ښه ګلالۍ زده کوونکو د 14م فورم په لومړۍ پوښتنه کې داسې راغلي دي چې لیکلي دي چې لومړی سوال کوساین د الفا جمع بیتا منفي کوساین د الفا منفي بیتا مساوي له څو سره دی؟ یعنې کوساین د الفا جمع بیتا لومړی پوښتنه د 14م فورم کوساین د الفا جمع بیتا منفي کوساین د الفا منفي بیتا وایي دا مساوي کیږي د څو سره؟ لومړی ځواب یې د دې دپاره موږ او تاسو ته راکړی دی چې په لومړي ځواب کې لیکلي دي چې 2 ساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا 2 ساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا. دویم ځواب یې ورکړی دی چې منفي 2 کوساین د الفا ساین د بیتا منفي 2 کوساین د الفا ساین د بیتا ضرب د ساین د بیتا. دریم ځواب یې ورکړی دی په دریم ځواب کې لیکلي ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا او څلورم ځواب یې راکړی دی چې منفي 2 ساین د الفا
ضرب د ساین د بیتا. ساین د بیتا. منګ او تاسو ته دا څلور ځوابونه راکړي. د دې څلور ځوابونو دپاره چې منګ او تاسو ته راکړي دي په حل باندې پیل کوو. حل دا چې کوساین د الفا جمع بیتا منفي کوساین د الفا منفي بیتا راکړل شوی دی. نو د دې کار د اسانتیا دپاره موږ تاسې دې ته انکشاف ورکوو. نو دا مساوي کیږي داسې لیکم کوساین د الفا. کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا. د دې ما علامه منفي ده مثبت ته منفي نیسو. ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا. علامه منفي ده منفي په خپله لیکم کوس شروع کوس نیسم. دلته کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا منفي. دلته علامه منفي ده نو دا څه کوو مثبت نیسو. د کوساین دپاره مثبت راځي. لیکم کوساین د الفا ضرب ساین د بیتا. دا قیمت لاسته راغی. که چېرته موږ دا نور هم ساده کوو دا مساوي کېږي کوساین د الفا کوساین د بیتا منفي ساین د الفا ساین د بیتا. دا علامه که دلته ضرب کړو منفي کوساین د الفا ضرب کوساین د بیتا. دا علامه دې سره ضربېږي منفي ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا. ګورئ دلته ګلالي زده کوونکو دا د دې سره اختصاریږي ځکه دا مثبت دی هغه منفي. دلته ساین د الفا دلته هم د ساین د الفا او ساین د بیتا شته دی. نو لیکو چې دا مساوي کېږي منفي 2 ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا سره. نو زموږ ته ځواب څه دی؟ دا ځواب دی چې لاسته راغلی دی. دې ځواب کې که موږ وګورو دلته پورتني ځوابونو ته لومړی ځواب چې دی مثبت دی، دویم ځواب هم نه دی، دریم ځواب، څلورم ځواب سم دی. منفي 2 ساین د الفا ضرب د ساین د بیتا سره. نو دلته هم چې دی منفي 2 ساین د الفا ساین د بیتا. نو موږ تاسې وایو څوم ځواب سم دی زموږ؟ څلورم ځواب سم دی. ښه ګلالو زده کوونکو دا پوښتنه په بل طریقه یا په بل ډول هم تاسو کولی شئ چې حل کړئ. نو هغه طریقه ده په دې ډول ده. موږ تاسې لرو چې کوساین د پی منفي کوساین د کیو. د دې رابطو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ تاسې کولی شو چې منفي 2 دا مساوي کیږي منفي 2 کوساین د چی؟ کوساین د پی کوساین د پی جمع کیو پر 2 ضرب بل حد چې دا هم کوساین د بل حد هم ساین راځي. ساین د پی جمع کیو پر 2 باندې. یعنې دلته که الفا او بیتا ته قیمتونه موږ ورکو او په دې ځای کې وضع کړو نو موږ تاسې کولی شو چې لنډ یعنې پی مساوي که فرض کړو پی به مساوي د څو سره شي؟ الفا جمع بیتا او کیو مساوي د څو سره شو؟ الفا منفي بیتا. که په پورتني فورمول کې وضع کړو نو دا به مساوي شي منفي 2 په خپله کوساین پر خپله پی جمع پی قیمت څو دی؟ الفا جمع بیتا الفا جمع بیتا ضرب ده دا څو راځي؟ علامه جمع ده جمع الفا منفي بیتا الفا منفي بیتا پر 2 باندې او دا راځي څو؟ ضرب د ساین د څو دپاره؟ موږ ساین دپاره چې هغه ولیکو څو کوم قیمت لاسته راځي؟ قیمت یې لاسته راځي الفا قیمت څو دی؟ کیو قیمت پی قیمت الفا منفي بیتا جمع بیتا. علامه منفي ده چې دې سره یې ضرب کړو الفا جمع بیتا پر 2 باندې. نو دا مساوي کېږي منفي 2 کوساین د دې سره اختصار کېږي 2 الفا
پر 2 ضرب د ساین د چې کېږي دا د الفا د دې الفا سره خلاصېږي 2 بیتا 2 بیتا پر 2 دا دې سره اختصاریږي منفي 2 کوساین د الفا ضرب ساین د بیتا سره وخی دا هم ساین د قیمت ساین راځي د دې لپاره ساین او ساین او دا هم ساین بیرته خپل قیمتونه وضع کوي د دې قیمتونو په وضع کولو سره نو موږ لیکو چې دا مثلا کې 2 ساین د الفا هیڅ ضرورت نشته ساین د الفا 2 په خپله ضرب د ساین د بیتا دا هغه یو قیمت راځي هغه کله چې کوساین د پر ساین د پر راځي بیا هغلته کوساین او ساین راځي نو دلته ساین دی په دې ډول موږ تاسو کولی شو دا فورمول هم ګټه واخلو نو دا ګلالۍ زده کوونکو زموږ تاسو دغه لنډه طریقه ده په دغه طریقه باندې پر اسانۍ سره کولی شئ چې تاسو ځواب لاسته راوړئ دویمه پوښتنه موږ تاسو څخه په دې ډول پوښتل شوې ده انټګرال د 0 نه تر 1 پورې 2x او شروع x مربع جمع یو کل په توان د 4 نو داسې لیکلي دویمه پوښتنه انټګرال د 0 نه تر 1 پورې مین انټګرال دی 2x x مربع جمع یو کل په توان د 4 ضرب د dx وی دا مساوي کېږي د 2 سره دې ته یې لومړی ځواب ورکړی دی لومړی ځواب یې په دې ډول ورکړی دی ته چې لیکلی دي 20 پر 15 20 پر 15 دویم ځواب یې ورکړی دی 10 پر 15 10 پر 15 او دریم ځواب یې ورکړی دی 20 پر 15 20 پر 15 او څلورم ځواب یې ورکړی دی چې 28 پر 15 موږ او تاسو ته څلور ځوابونه د دې دپاره راکړي دي نو لیکو داسې چې حل باندې پیل کوو حل لیکم انټګرال د 0 نه تر 1 پورې 2x ضرب د x مربع جمع یو کل په توان د 4 ضرب د dx تعویض نه ورته ګټه اخلم یعنی وضع کومئ دا مساوي کېږي کاوس x مربع جمع یو نو دی یو ما مساوي شي چې شي 2x ضرب د dx که dx لاسته راوړو نو dx به مساوي شي du پر 2x که چیرته دا چې موږ تعویض وکړو نو موږ سرحدونه هم وضع کوو لومړی سرحد لاندنی سرحد ته که یو وایم لومړی لاندنی سرحد دلته وضع کوم نو وایم یو کېږي نو پاسنی سرحد چې وضع کوم یعنی که یو دوه ورته وایم که چیرته یو دلته وضع کوم یو دا دوه کېږي دوه نو سرحدونه موږ د دې دپاره لاسته راوړو نو راځو په حل باندې پایل کوو نو حل باندې چې پایل کوو څنګه کوو داسې وایم دلته لیکم چې انټګرال د 0 نه تر 1 پورې دا مساوي کېږي انټګرال د 0 نه تر 1 پورې دلته چې تعویض وکړو 2x په خپله لیکم 2x دا لیکم یو مربع ضرب د dx قیمت چې شه دی dx du پر 2x du پر 2x سرحدونه د یو دپاره څو دي لاندنی سرحد یو دی پورتنی 2 لاسته راغی نو د دې پر اساس دا مساوي کېږي دا 2x د دې 2x سره اختصاریږي نو انټګرال د 1 نه تر 2 پورې دا مساوي کېږي یو مربع ضرب د du نو آخري رابطه دا لاسته راغله نو دا به مساوي شي یو مکعب پر 3 باندې د څونه د 1 نه تر 2 پورې راځو دا قیمتونه وضع کوو په اسانۍ سرحد منفي لاندنی سرحد لیکم دلته
چې 2 مکعب پر 3 منفي لاندنی سرحدي یو چې مکعب یو کېږي 1 پر 3 باندې. نو دا به مساوي شي دا قیمت راځي 3 په صورت کې 2 8 منفي 1 پر 3 باندې. نو که ګډ مخرج مشترک ورته نیسو 3 دا تونه چې یو لاړ شي 9. نو موږ وایو چې 9 پر 3 باندې د څه دی ځواب دی. و پر 3 باندې د دې څه دی ځواب دی چې لاسته راغلی دی. ښه دا د دې سره اختصار شو 3 پر 3 مکعب پر 3 باندې. ښه پاسنی سرحد چې وضع کو څو راځي 2 په توان د 3. وبښئ چې موږ دا یو توان پرېښی دلته دا توان باید دلته ورته ورکړو. خیر د دغه ځای نه بېرته اصلاح کوو. د دې ځای نه یو په توان د څو دی 4 دی. نو دلته دا چې موږ لاسته راوړو دلته دا کل په توان د 4 دا کل په توان د 4 دی. نو لیکو 4. نو کله چې د دې قیمت واخلو ځکه د توان ته موږ دا 2 ورکړو دا 4 کېږي. نو انتګرال د دې چې واخلو یو په توان د 15 پر 15 باندې راځي. توان سره یو جمع کوو نو د څو نه تر څو پورې د 1 نه تر 2 پورې دا به مساوي شي. نو اوس پاسنی سرحد او لاندنی سرحد سره منفي کوو. نو راځي 2 په توان د 15 پر 15 منفي 1 په توان د 15 پر 15. زه فکر کې شوم چې څه مو وکړم. نو دا داسې لیکو چې 15 دا چې په توان 2 په توان د هغه چې پورته کو څو کېږي 22 کېږي 22 کېږي منفي 1 پر 15 نو دا به مساوي شي مخرج مشترک 15 ونیسو د 22 نه یو چې لاړ شي 11. نو دا زموږ او ستاسې ځواب دی. نو دلته ځواب چې راکړل شوی څو شو 11 پر 15. په پورتني ځوابونو کې تاسو وګورئ څو دی. لومړی ځواب 20 پر 15 دی. دویم ځواب 11 پر 15 دی. نو دویم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې په دې معادله کې د دې انتګرال دپاره مین انتګرال دپاره راکړل شوی دی. ښه ګلالۍ زده کوونکو دا اوس زموږ او تاسې دویمه پوښتنه چې لاسته م راوړو نو تعویض یې په دغه شکل کولی شئ. راځو درېیمې پوښتنې ته. درېیمه پوښتنه په دې ډول راکړل شوې ده وی که چیرته ساین د تیتا 1 پر 3 واوسي ساین د تیتا 1 پر 3 واوسي داسې لیکم. درېیمه پوښتنه وی که ساین د تیتا مساوي 1 پر 3 واوسي او کوساین د تیتا مساوي څو اوسي مساوي 2 ضرب د 2 تحت جذر پر 3 اوسي. نو تاسو چې لاسته راوړئ تانجانت تیتا وی مساوي کېږي له څو سره. لومړی ځواب ورکړی دی تانجانت تیتا مساوي کېږي له څو سره. لومړي ځواب کې موږ تاسو ته راکړي 1 پر 2 تحت جذر لاندې 1 پر 2 د جذر لاندې. دویم ځواب یې موږ تاسو ته راکړی دی 2 پر 2 تحت جذر لاندې. او دریم ځواب یې موږ تاسو ته راکړی په دې ځوابونو کې لیکلی دی 1 پر 2 جذر د 2 او څلورم ځواب یې راکړی دی څلورم ځواب یې لیکلی دی چې 2 د جذر لاندې 2 د جذر لاندې. موږ او تاسو ته دا څلور ځوابونه راکړي د پورتني قیمتونو لپاره. لیکلي که ساین د 1 پر 3 ساین د تیتا 1 پر 3 کوساین د تیتا 2 پر 3 اوسي. نو حل نو تانجانت تیتا مساوي کېږي ساین د تیتا پر کوساین د تیتا. نو دا مساوي کېږي ساین د تیتا څو راکړی 1 پر 3 1 پر 3 او کوساین د څو دی
نو په دې ډول لاسته راغلی قیمت. نو دې ځای نه تانجانت تیتا مساوي کیږي د چې سره لومړی کسر په خپل حالت لیکم، دویم کسر ورته سرچپه کوو 2 د جذر لاندې. دا د دې سره اختصاریږي. نو دا به مساوي شي د څو سره؟ یو پر څو سره؟ دلته به ولیکم تانجانت تیتا به مساوي شي 1 پر 2 د جذر لاندې دا قیمت. نو دا زموږ او تاسې ځواب شو. په پورتني ځوابونو کې وګورئ 1 پر 2 د جذر لاندې. لومړی ځواب نه دی، دویم هم نه دی، دریم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې راکړل شوی دی. وایو دا ځواب سم دی. ښه ګلالۍ زده کوونکو، دا وه درېیمه پوښتنه. ګلالۍ زده کوونکو، څلورمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده چې لیکلي دي پکې وایي که چیرته A، B او C خپلواکه ناڅاپي پیښې وسي، نو A پر د A احتمال 3 پر 5 او د B احتمال 5 پر 6 او احتمال د A تقاطع د B تقاطع د C مساوي 1 پر 8 وي، نو احتمال د C عبارت دی له داسې پوښتنه شوې ده. څلورمه پوښتنه. په څلورمه پوښتنه کې لیکلي که چیرته A B خپلواکه یعنې PA مساوي 3 پر 5 او PB مساوي 5 پر 6 وي او PA تقاطع د B تقاطع د C مساوي 1 پر 8 وسي، نو تاسو چې لاسته راوړئ PC مساوي له څو سره دی؟ یعنی A، B او C درې خپلواکه ناڅاپي پیښې دي چې د هر یو احتمال په دې ډول راکړی او تقاطع یې راکړی 1 پر 8، نو PC مساوي له څو سره دی؟ لومړی ځواب چې دې ته یې ورکړی موږ تاسو ته څو یې راکړی دی؟ په لومړي ځواب کې لیکلي دي، لومړي ځواب کې ورته ځواب لیکلی دی 1 پر 4 1 پر 4. دویم ځواب یې لیکلی دی 1 پر 6 او دریم ځواب یې لیکلی دی 1 پر 3 او څلورم ځواب یې لیکلی دی 1 پر 2 1 پر 2. نو موږ حل لیکو. حل لیکمه چې د PA پیښه څو ده؟ احتمال 3 پر 5 دی او د B احتمال څو دی؟ 5 پر 6 دی. نو او د PA تقاطع د B تقاطع د C مساوي ده 1 پر 8 سره 1 پر 8 سره. نو باید PC موږ لاسته راوړو چې PC مساوي له څو سره دی. حل موږ تاسې پوهېږو چې PA داسې به ولیکم ساده چې PA تقاطع د B ضرب تقاطع د C مساوي کیږي د PA احتمال ضرب د PB احتمال ضرب د PC. نو دا مساوي کیږي دا PA څو سره دی؟ 1 پر 8 سره. نو دا مساوي شو د 1 پر 8 سره. داسې دا قیمت هم لاسته راوړو، لیکو چې PA ضرب د PB ضرب د PC مساوي 1 پر 8. نو د دې قیمتونه وضع کوو. نو قیمتونه چې وضع کوو څو لاسته راځي قیمت یې؟ یا داسې لیکو چې دې ځای نه PC مساوي کیږي که اطراف په PA او په PB وویشو، یعنې اطراف تقسیم یې څو کړو؟ PA ضرب د PB باندې وویشو، نو پس چې به لاسته راشي دلته؟ نو دا مساوي شي 1 پر 8 پر PA ضرب د PB.
نو دا د پی سی قیمت شو. نو پس قیمتونه وضع کوم چې پی سی مساوي شو د څو سره؟ صورت کې 1 پر 8 په خپله لیکم او په مخرج کې د پی ای قیمت څو راکړل شوی؟ 3 پر 5 ضرب ده د بي څو راکړل شوی؟ 5 پر 6 دا 5 د دې سره اختصار 1 په 3 کې 3 2 په 3 کې 6 نو دا به مساوي شي 1 پر 8 په خپله لیکمه دویم کسر ورته معکوس کوو نو څو راځي؟ 2 پر 1 که دا اختصار کو 1 دا 4 دا مساوي شو 1 پر 4 سره نو پی سی قیمت څو لاس راغی؟ پی سی مساوي شو 1 پر 4 سره. په پورتني ځوابونو کې تاسو وګورئ چې لومړی ځواب 1 پر 4 دی نو همدا لومړنی ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې دو موږ ته راکړی دی. وګورئ دویم ځواب 1 پر 6 او دریم 1 پر 3 او څلورم هم 1 پر 2 دی. دا وګورئ زده کوونکو څلورمه پوښتنه موږ او تاسې اوس راځو پنځمې پوښتنې ته. پنځمه پوښتنه په دې ډول پوښتل شوې ده که چیرته لیکلی دی 1 پر لوګاریتم ایکس په قاعده د 5 مساوي له څو سره دی؟ لیکلي پنځمه پوښتنه 1 پر لوګاریتم د څو؟ ایکس په قاعده د 5 بیا دا مساوي کېږي له څو سره؟ ځوابونه یې ورکړي دلته. ځوابونه لومړی ځواب ورکړی دی چې لوګاریتم د ایکس په قاعده د 5 ایکس په قاعده د 5 دویم ځواب ورکړی لوګاریتم د 5 په قاعده د ایکس لوګاریتم د 5 په قاعده د ایکس او دریم ځواب ورکړی دی چې لوګاریتم د ایکس لوګاریتم د ایکس او څلورم ځواب ورکړی دی لوګاریتم د 5. حل لیکم حل دا چې 1 پر لوګاریتم د ایکس په قاعده د 5 دی نو موږ تاسو دا کولی شو په دې ډول هم ولیکو چې لوګاریتم د 5 په قاعده د 5 بیرته 1 کېږي نو دا مساوي شو لوګاریتم د ایکس په قاعده د څو؟ 5. موږ تاسو داسې یوه قاعده لرو چې لوګاریتم د ا په قاعده د بي لوګاریتم د ا په قاعده د بي دا مساوي کېږي لوګاریتم د ا په قاعده د سي یعنې موږ خپله په یوه بله قاعده لیکلی شو لوګاریتم د بي په قاعده د سي نو د دې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ دا شی ولیکلو نو لیکو چې دا مساوي کېږي دلته تاسو ګورئ لوګاریتم 5 په قاعده د 5 لوګاریتم ایکس په قاعده د 5 دواړو قاعدې څه شی دی؟ د دواړو قاعدې 5 دي نو لیکلی شو چې د دغه قاعدې پر اساس باندې چې دلته د دواړو قاعدې یو شی دی سی پر سی باندې نو لوګاریتم د ا پر بي کېږي نو دلته هم لیکم چې لوګاریتم د 5 په قاعده د ایکس 5 په قاعده د ایکس نو په پورتني ځوابونو کې وګورئ چې 5 په قاعده د ایکس شته که نه؟ بله نو دویم ځواب زموږ او تاسې سم ځواب دی چې لاسته راغلی دی. نو دلته تاسو وګورئ لومړی ځواب دا د ایکس په قاعده د 5 نو دویم ځواب سم دی د دې قاعدې نه ورته ګټه پورته کېږي. ښه ګلالۍ زده کوونکو دا اوس زموږ او تاسې نننی لوست چې تر دې دمه م راورسوو تاسو په خپلو کتابچو کې پرې ډېر کار وکئ نور هم په سپېڅلي ذات سپارم ښه وخت ولرئ.